د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي دوهمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. دین خیرخواهی ده. دا هغه څه دي چې زموږ د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته فرمایلی دي. په دې جمله کې د امت لپاره لوی تربیت دی چې که ژور فکر پکښې وکړو، رښتیا هم دین د انساني ټولنې لپاره لویه خیرخواهي ده. انسانان د دنیا او آخرت له بدبختۍ ژغوري. دین هغه څه دی چې د انسانانو د جوړښت یووالي نظم ورباندې راځي. تجربو هم ثابته کړې کوم کور، کلي او ټولنه کې چې دین تطبیق سي، امن او سوکاله ژوند وي، او که دین ته خلق شا کړي، بیا غمونه، ناامنۍ او اختلافات رامنځته کیږي. د دغه دین د خپرولو او بلونو لپاره بلونکي وي چې شپه او ورځ د الله تعالی د دین لپاره جهاد، دعوت، تبلیغ او مبارزه کې مصروف وي. خو د دین ترڅنګ بیا داسې مشکلات سره مخ سي چې بعضې وختونو کې حوصله بایلل کیږي چې دا یوه لویه ناکامي وي. نو هغو وروڼو ته زما خبرې متوجه دي: ای د الله د لارې لارویه، هغه څه وکړه د کوم څه په اړه چې مبارک صحابي ابن رواحه فرمایلی دي: موږ خلکو سره نه د شمیر، نه د ځواک او نه د زیاتوالي په خاطر جګړه کوو، بلکې موږ هغوی سره یوازې د دغه دین په سر چې الله تعالی موږ پرې عزتمن کړي یو جنګیږو. دا هغه جمله ده چې تا یو شي ته متوجه کوي، هغه په دین باندې عمل کول دي، ځکه ستا جهاد، دعوت، تبلیغ او مبارزه د دین لپاره دي. نو تر هر چا په دین کلکې منګولې ولګوه، تر هر چا ورته ډېر پابندي سه او تر هر چا ډېر ورته وفادار سه. هغه جنګیالي چې د جنګ په میدان کې په خپله سلا منګولې لګوي، تر هغه هم ته په خپل دین منګولې ولګوه، ځکه دغه جنګیالي که خپله وسله له لاسه ورکړي، ضرور به د دشمن ښکار سي، نجات به له لاسه ورکړي او یو لوی تاوان سره به مخ سي. ته د هغه جنګیالي څخه هم په خپل دین ډېر ټینګې منګولې ولګوه او په خپل دین حریص سه، ځکه که ته هم دین له لاسه ورکړې، ضرور به نجات له لاسه ورکړې او یو لوی تاوان سره به مخ سي. نو ستا قوي وسله دین باندې عمل کول دي، ځکه الله جل جلاله هغه چاته کامیابي او نصرت ور په برخه کوي چې اطاعت یې کوي، اعمال په اخلاص سره وکړي او توکل ور باندې وکړي. ځکه الله تعالی فرمایي: الله تعالی به خامخا د هغو کسانو مرسته وکړي څوک چې د الله تعالی د دین مرسته وکړي. که څوک په اطاعت، اخلاص، توکل او د ګناهونو په پرېښولو سره د دین نصرت کوي، ضرور به الله تعالی هم نصرت کوي. او که څوک برعکس کوي، نو الله تعالی به هم نصرت نه کوي. ځکه څنګه چې عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي: که موږ هغوی یعنی کافران د خپل اطاعت او پرهیزګاري په وسیله مات نه کړو، نو هغې به موږ د خپل زور او قوت له لارې مات کړي. د اسلام لوی خلیفه او امیر المؤمنین څومره ښه ویلي، څومره لوی تربیت یې د امت لپاره پرېښی. عمر فاروق رضی الله عنه به د دشمن څخه دومره په ویره کې نه و لکه څومره چې به د خپل لښکر په ګناهونو باندې ویرېده. دا د اسلام د خلیفه فقه او بصیرت و چې الله تعالی ورکړی و او د کامیابۍ په راز یې پوه کړی و. دا د اسلامي امت لپاره لوی تربیت دی چې کامیابي د الله تعالی په اطاعت او نیکو اعمالو کې ده، چې دا یوه لویه وسیله ده.